بسم الله الرحمن الرحیم. ننوے سلارام شرط وی دل منزو الشرط الرابع استقبال القبلة. شرط سلارام دا مخ اړول قبله ته. په دغه سبق چې مشتو صدا وایي چې سلارام شرط دل منزو مخ کېدل دی قبله ته. اصل په فرضیات د مخ کېدل د قبله دا آیت شریف دا الله تعالی فرمایي وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره چې تاسو چیرې یا وستا د مخینه اړایې په طرف د کعبه و دا مخ اړول په لمونځ ضرورت دین زخه دی په کوزا بغیر د عذر نه چې سړی پرېږ دی بیا چونکې په دغه پرېږدل شي استهزاء و یو نه خل پرېتا نو امام ابو حنیفه سے پنځ باندې کافر کیږي. خو خالی کا مخ کېدل د قبله پرېږ دی و انکار نه کوي د قبله نه بیا نه کافر کیږي. لمونځ په حالات سے چې په کوزا قبله ته مخ کېدل پرېږ دی نو په دغه پرېږدل شي چونکې استهزاء دو لکه ټوکې چې کوي مذاق چې کوي بیا دغه استهزاء د وجنا لکه انکار لازم شي د قبله انکار لکه د چې انکار وکړو و انکار د قبله بیا سړی په کافر کېږي. دغه داسې حکم دا لکه چې بغیر د پوکیه نه سړی لمونځ کوي چې بغیر د پوکیه نه سړی لمونځ کوي په کوزا په اراده سره نه بیا دغه په لمونځ پرې نه خول بیا په دغه بنده سړی کافر کېږي. دا د امام ابو حنیفه صاحب مذهب ده. پس اسیک چې د کعبه سره نږدې وي بیا ایک بندې واجب دي مخ کېدل د کعبه ذات ته چې د کعبه شریفه ته مخ وي حتی چې کچال میس کو په مکه شریفه شه په خپل کېر شه په خپل کېټا شه مناسب دي دتا په داسې شان چې کچره د کعبه شریفه و د مانز نه خندقینه ولوړول شي چې به د مخ د کعبه یو جوستا مخ وي داغه کافی کې ته بلیکلي دي او په دریا شه دي چې هر کله چې د د کعبه شریفه په میون شه حایل وی یو رکوټ غار یا خندق بیا صحیح دا خبره دو چې دا سړی په شان دی غایب ده و غیب سړی د پورا حکم داغه دا چې ایک د پورا طرف د کعبه قبله ده. صحیح شو و د دغه خلاف نه یعنی دا کیم چې د کافی و د درایا اختلاف تیر شو د دغه اختلاف ثمره وی چې دغه د بنیاد شه ظاهریږي د نیت په شرط کول شه چې نیت د کعبه شریفه شرط تا کنه ده و شیخ امام ابو بکر بن حمد چې ایغ نیت نه شرط کو په غیب باندې شیخ امام ابو بکر محمد بن حمد نیت نه شرط کو چې زلیدای قبله ته مخ وړای بیا د کعبه شریفه نیت وته شرط نه ده او شیخ امام ابو بکر محمد بن فضل نیت شرط کوي دوا کولی نشل نیت شه وزنا ما شیخ یای چې کچریل منځ کوین کا محراب طرف تاو بیا حکم داسې د لکه څرنګه چې حمدی ویلی دي حمدی داسې ویلی دي چې نیت په غیب باندې د کعبه شریفه شرط نه ده و هر کله چې دای په صحرا شوی بیا داسې خبره دو لکه څرنګه چې فضلی ویلی دي چې یعنی بیا نیت وتا شرط تا اس حمدی دا ځکه وی چې نیت وتا شرط نه ده ځکه چې محرابینا غالباً په تحرا و په اجتماع د ماهرین خلک او په کتبنامه سره جوړ شوی وي بیا داغه کافی وي د نیت نه و هر کله چې بیا دای په صحرا شل مسکای بیا حکم داسې دل کا فضلی چې ویلی دي دغه دوام کول څه ده چې په صحرا شه بیا د ډېر خلک رائے و مشورې دغه متعذر وي دا ناممکن وي لہذا د پورا د کعبه شریفه نیت شرط دا و قبله د مشرق د خلک مغرب دا پنځ د میجا و ذکر شوی دی په اعمال الفتاوا شه چې حد د قبله د میش پر شهر شه لکه سمرقند دا په میوز د مغربین شه دا یعنی مغرب د ژمی و مغرب د ویړي میرل یار په ژمی شلانډه وي
مخامخ پروزي و په ویړي شه به د میرل یار وښدا شي اس کچره یو شهر د ویړي مشرق طرف ته ورنږدې وو د ویړي مشرق ته د یو وطن خلک ورنږدې وي به وی قبله د مایله د ژمي مغرب طرف ته قبله وی بیا ژمي مغرب طرف ته مایله وی پس کچره چال میزو کو دغه طرف ته چې هغه د حد مغربین نه وتلو یا فساد فل میز ده و کچره مریض وو په داسې شان چې دای قدر نو مخامخ کېدل قبله ته و نو د سره بل شیک چې مخامخ کدای قبله ته لیا و صحیح خدای درېده د دشمن نه لیا د دریندانه بیا دای چې کوم طرف ته میز باندې قدر وو بیا دا وکړو و کچره فرض میز یو کو په عذر سره په سواری یا نفل میز کو بغیر د عذر نه په سواری بیا د پر دا اجازه ته چې کوم طرف ته یا د مخ وړو بیا کوي شي کچره چا باندې قبله شک منشلا و نو د سره داسې شیک چې دای پښتنه نه وکي دای د خپل فکر شه کوشش وکړو ولمیز دا وکړو خپل فکر د نتیجه مطابق کچره بیا ورسته پاته او توله کې دا چې دا خو د لمیز خطو وکړو المنځنه بادا بیا په د باندې د المنځ ارګرځول نشته دی اغل میجه شو دا کچره پاته او توله کې دا چې د قبله د تو د فکر ولا خطو وا د قبله خدا شه دو خدای په المنځ شو بیا دروي میجه قبله ته و بنا دا وکړو په غزړل منځ باندې بنا دا مطلب چې هغه زیړ میجه چې هغه پهلا تخرر مطابق قبله تکړه دا هغه یا سیدا هغه نه باکیم پته اباکیل میز دا دغه نوې تخرر ولا قبله ته وکړو او برابر خبره دو ک قبله شکمن اشلا په بیابان شه یا په شهر شه او برابر خبره دو کدا شاک ساړی تا ور پرې وې ته په قبله شه په 13 شپه شه یا په ورې ده شه دغه سبق په کتاب شوې اما شرط الرابع هر چې شرط سلرم ده هو استقبال القبلة پسات مخامخ کېدل د قبله ته فمن کان بحضرت الكعبه پس شیک چې وی په حضور د کعبه شه کعبه سره چې موجود وي یجب علیه وجب دی په دبند اصابت عینها رسدل عین د کعبه ته چې کعبه ته عین مخامخ وي ومن کان غائبا عنها او شیک چې غایب وي د دینا چې د کعبه شریفه و د په میون سره خایل وي بیا دغه غایب ده ففرضه جهه الكعبه بیا فرض د طرف ته کعبه ده ذات ته کعبه نه وقال الجرجاني او ویلی جرجاني فرض للغائب اصابه عینها چې فرض دی غایب د پر هم رسدل عین ذات ته کعبه ته وثمره هذا الخلاف ومواد د خلاف تظهر في النيه ظاهری په نیت شه وقال الشيخ الامام ابو بکر محمد بن حامد ویلی دی شیخ امام ابو بکر محمد بن حامد چې د حمیدیه ویلی لا یشترط نیت الکعبه چې ندی شرط نیت کول کعبه ته مغال استقبال القبلة سره د استقبال قبله قبله ته مخامخ کېدل سره کعبه شریف نیت دا شرط نه ده وقال الشيخ ابو بکر محمد بن الفضل وویلی دی شیخ ابو بکر محمد بن الفضل یشترط ذالک چې شرط کېږي دغه قولی نشل په نیت شه و بعض المشایخ وویلی دی ځنه علمونه یقولو چې دی ویای ان کان یصلی الی المحراب چې کچره دای لمیس کای محراب طرف ته دای لمیس کای فکما قال الحمدی پس هغه خبره دو چې کیما حمدی ویلیدو محراب طرف ته چلمیس کای نو محراب شه ډېر د تجربه کار خلک مشوره او کتبنامه و د علماء مشوره په شامل وي نو بیا په ایک صورت سے نیت کعبه شرط نه ده کما قال الحمدینا دا مراد شو چې بیا نیت شرط نه ده چې په محراب شه شکل مسکای دغه رنگ بیا هغه خلک یا شل چاکیم ده په محراب شه ویلوړ امام په سلمیس کای هغه یا دغه شی شرط و ان کان یصلی فی الصحراء او کچره وداته چې دل میس کو په صحرا شه لیک بیا بان شه فکما قال الفضلی بیا مسله داسې ول کثرنګ چې فضلی ویلی دي فضلی داسې ویلی دي کنه چې یشتره تو ذالک شرط کېږي دغه وقبلۃ اهل المشرق هي جهه المغرب عندنا وقبلہ د مشرق ته خلک دا طرف ته مغرب د پنځ د مجازای سبق ته ګورا دربر توجه نه وذکر فی اعمال الفتوا وذکر شوی د په اعمال فتوا شه حد القبلة فی بلادنا چې حد د قبله د میش په شهر شه بلاد جمع د واحد یدا بلدتون یعنی سمرقند قبله یک چره دو ما بین المغربین هغه دو چې په میوز د مغربین شدو ا مغربین شایرتا مغرب الشتاء مغرب د جمی و مغرب الصيف و مغرب د ویړي
بیا دغه دوه نقطې په منځ فاصله چې شله دغه د مشرق د خلک د پوره قبله شله. فان صلى الى جهه فتکچر دل میزو کو دغه طرف ته خرجت من حد المغربین چې د مغربین حد نه وتلو فسدت صلاته فسد المنزل. وان كان مريضا وکچر مریضو لا يقدر على التوجه الى القبلة دای قدر نو په مخ کېدل قبله شریفه ته وليس معه احد يوجهه ونو د دسرا داسې سیک يوجهه چې دای وړای قبله طرف ته دا یو صورت او کانا صحیحا یو ریخ سړی یخاف من غدو او سبغن خدای ډارې د دشمن نه لیا د دریندانه چې کزه قبله طرف ته مخ کوم بیا مې دشمن طرف ته وستړی کېږي د طرف نه چې توان نه تورشي یصلی الی ای جهتن قدره المیز د قاعده چې کیم طرف ته دای قادر وو وکذا وهم دغه رنګه مسله دو کذا نه د مراد شو چې المیز د قاعده چې کیم طرف ته یادای قادر وو اذا صلی الفریضه هر کله چې د المیز کو د فرض بل عذر په عذر سره حالت دابت په سواری باندې تخلا راونه وا دنا المیز پوته اس کدای سره پوته کېږي خو کافلنه ملګری نه پوته کېږي بیا د عذر دا او فرض منظر شه او نافلات بغیر عذر یا بغیر د عذر نه نفل میز کو سواری باندې فله بیا دا جایز ده ان يصلي الى اي جهتن چې د المیز کو حکیم طرف ته یا چوي توجهه چې د مخ وړو بیا المیز جایز ده هر طرف ته و ان اشتبهت عليه القبلة تو کچره مشتبه شله په دبنه قبله شکمن شله پته نو ته لګیدا چې قبله چیرې دو وليس بحضرته من و نو د دسنګا داسې سیک يسأله عنها چې دای پښتنه کو اغنا د قبله اجتهاد کوشش تا وکړو وتحرى و سوچ تا وکړو وصلى والمیز تا وکړو د سخت کوشش و د فکر په نتیجه شې چې کیم طرف ته د فکر روغی چې دیره قبله دو ایک طرف ته دلګو کو فإن غالما پس کده ته پته ولګیدا انه اخطا چې دای خطو شو بعد ما صلى ورسته د منزنه فلا اعاده علیه بیا د بنده د منزل ارګرزول نشته بیا غال می یشولا وإن غالما ذلك وکچه پته ولګیدا چې دا قبله د خطو دو وهو فی الصلاه او حال دا چې دای په منظر شو لمیز لري پیرا کړه نو استدار ال القبلة ارو دا ګرځي قبله طرف ته پهلا یې تحرا کړی و یو طرف ته ویل چې د طرف ته قبله ایک طرف ته دل می شریک په منظر شه دا چې بیا سوچ ورغی چې نه دا قبله تاسو دو ایستا دغه دوامه فکر ولې قبله ته دا بیا په منظر شه نه ارویا میږي و بنا علیها و بنا دا کو په دغه زړل منظر باندې چا کیمیا زړې فکری د تحرک قبله تر میس کړه دا کیمرا کتینه کړی دی هغه صحیح دی د بکیرا کتینه دا دغه نو یې قبله ته وکړو وسواء برابر خبره دو اشتباهات فی المفازه کم شکمن اشلا قبله په بیابان شه او فی المصر یا په شهر شه وسواء برابر خبره دو کان ذالک چې وی دغه شکمنه دل فی لیلۃ مظلمه په تیارش پاشه او فی نهارن یا په ورځ شه